السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو. نو ویډیو کې درته هر کلی وایم عزتمندو د مفتی سردار علي حقانی صاحب چې څو ورځې مخکې وفات شوی، هغه د مرګ نه بعد هغه مور بیبي چې کله قبر ته لاړه نو داسې څه الفاظ ویل ویل د ټولو خلکو ډیر وجړېدل او ډیر زیات خفا شول. مرګرو دا خبرې د سره په ویډیو کې شریک د دې باره کې مولانا رحمان الله حقانی صاحب چې کوم د شب قدر سره تعلق آیا دا هغه د مفتی صاحب مور باره کې څه ویل او هغه مکمل حقیقت راښکاره کړ چې مفتی صاحب مور دا خبرې. مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. مرګرو څو ورځې مخکې چې ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې مفتی سردار علي حقانی صاحب په دره ادمخیل کې په یو اکسیډنټ کې وفات شوی و او د هغې نه بعد په هفته په ورځې باندې بیا د هغه په خپل کلي کې په نوخار منګي شریف کې د هغه ډېره غټه جنازه ادا او د هغې نه بعد یې خاورو ته وسپارلې او د هغې نه بعد د هغه مور او د هغه د بچو او د رونو او د پلار مختلف بیانات راغلي وو مخې، خو یو پکې دا هم راغلی و چې د هغه مور چې کله د مفتی سردار علي حقانی صاحب مور چې کله مفتی صاحب د مرګ نه بعد د هغه قبر ته لاړه نو ډېرې وجړل او دا خبرې وکړي چې مفتی صاحب زه تا ته د قبر ته راتلو ته نه یم راغلی ځکه چې تا بیانونو کې دا خبرې کوي ښځو ته قبرستان ته تلل دا جایز نه ده، نو د دې په وجه باندې زه تا ته قبر ته نه یم راغلی او زه بلکې زه ستا ته د نوي کور مبارکۍ له راغلی یم چې ته کوم نوي کور ته راغلی د دې مبارکۍ له زه تاله راغلی یم، لہذا زه تا ته د نوي کور مبارکۍ لرلم. دا د مولانا رحمان الله حقانی صاحب وی چې دا ماته د مفتی صاحب ورور خبرې دا خبرې وکړي چې کله ما مور په موټر سایکل د مفتی صاحب قبر ته وړه نو هغې مور مې وجړل او دا خبرې. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شي. ډیره مهرباني، شکریہ.